بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو موږ سره کوم کولای شو په کمپیوټر کې د ځان سره جیمیل آی ډي اوپن کړو یا موږ سره کوم کولای شو جیمیل آی ډي په خپل کمپیوټر کې خلاصه کړو. کله چې تاسو خپل ګوګل کروم را ډاونلوډ کړئ که چیرې ستاسو جیمیل له هغه سره لینک اوسي نو تاسو جیمیل به دلته وجود ولري او که چیرې هغه جیمیل ستاسو سره لینک نه اوسي نو تاسو ته به ساین اپ اپشن درکړی وي چې دلته به زه کلیک پر وکړم اټ نیو پروفایل باندې ساین اپ داسې اپشن به تاسو ته راوړی وي. کله چې تاسو داسې اپشن راوړي که چیرې تاسو اکاونټ لرئ تاسو به کنټینیو ویت ان اکاونټ کې که نه لرئ تاسو به پر ساین ان باندې کلیک وکړئ. اوس راځو موږ پر ساین ان باندې کلیک کوو ځکه موږ نوی اکاونټ غواړو چې پکې جوړ کړو. نو که چیرې ستاسو سره خپل ایمیل هغه مخکنی ایمیل اوسي تاسو غواړئ چې لوګین سي تاسو به دلته ایمیل همدلته لاندې پې پاسورډ ورکړئ او که نه نو تاسو به که چیرې تاسو غواړئ چې نوی جوړ کړئ تاسو به پر کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. پر کریټ ان اکاونټ تاسو کله کلیک وکړئ نو وروسته به موږ راسو دلته به خپل نوی د ځان لپاره نوی جیمیل آی ډي جوړ کړو. دلته داسې انټر یور نیم دلته به تاسو خپل لومړنی نوم یا فرست نیم داخل کړئ. مثال په ډول زه توماس زما نوم جاوید دی. همداسې لاست نیم آپشنل دی که تاسو ورکوئ که نور کوئ. مثلا زه ورکوم جاوید لاست نوم یې احمد دی ما ورکړئ. زه پر نیکسټ وروسته تاسو پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ. د نیکسټ څخه وروسته به تاسو خپل جنډر انتخاب کړئ میل فیمیل او هر څه چې واست. مثلا زه راځم میل انتخابوم. همداسې یې هغه ستاسو ډیټ اف برث چې کوم دی هغه به ورته انتخاب کړئ. زه مثلا ورته وایم چې 2004 د فبروري 29 زه ورته اچوم. پر نیکسټ به تاسو کلیک وکړئ. دا ستاسو کوم بیسیک انفارمیشن چې یوزر نیم یو کان لیټر نمبر ان سمبول د جیمیل لپاره تاسو کولی شئ د ځان لپاره خپل جیمیل انتخاب کړئ هر ډول جیمیل چې تاسو غواړئ. مثلا زه ورته وایم چې جاوید احمد hi@gmail.com. همدا نیکسټ باندې به کلیک وکړو. اوس پاسورډ یې باید تاسو انتخاب کړئ. زه خپل پاسورډ ورکوم تاسو به دلته هم پاسورډ ورکړئ. بخښئ دا پاسورډ به زه رینیو کړم. هر ډول پاسورډ چې تاسو غواړئ هماغه پاسورډ ورکړئ د خپل جیمیل لپاره. دوباره دلته پاسورډ درڅخه غواړي همداسې تاسو به پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ. چیرې تاسو خپل پاسورډ چې کوئ پر شو اپشن به کلیک وکړئ. نو ترڅنګ به دلته تاسو خپل نمبر هغه کم نمبر چې تاسو د مثال په طور غواړئ چې جیمیل آی ډي پر جوړ کړئ تاسو به دلته خپل هغه نمبر پیسټ کړئ. چې ما خپل د ټلیفون شمیره ورکړه ما چې دا د او ټي پي یا ون ټایم پاسورډ چې دی هغه یې راته واستوئ. زه به دلته وکړم 2329 دا ماته دا پاسورډ نمبر ته راته واستوئ. وروسته به تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. همداسې دلته بیا به وروسته تاسو پر نیکسټ سکیپ کړئ. دا به تاسو سکیپ کړئ. ریکوري ایمیل تاسو که غواړئ خپل په کوم ایمیل تاسو کړی دی هغه ریکوري کوئ په نمبر که نه همداسې دا به هم نیکسټ کړئ. داسې په رانچ را داسې اګري به باندې کلیک وکړئ. اګري یس آی ایم. نو کله چې تاسو دا وکړئ جاوید احمد په نامه چې کوم جیمیل و هغه جیمیل تاسو جوړ کړئ نو تاسو کسټمایز د ځان لپاره د ګوګل کروم کوم رنګ تاسو انتخابوئ دلته انتخابوئ او ډن. نو دا طریقه وه چې موږ سره کوم کولی شو د ځان لپاره جیمیل آی ډي د کمپیوټر په ذریعه په کمپیوټر کې جوړه کړو. نو که چیرې غواړئ داسې نور معلومات ستاسو سره شریک کړل زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او کمنټ مو راته پرېږدئ. مننه.